السلام علیکم دا وخت مو په خیر د کندوز راډیو خبري ټولګي ته خراغلاس نن دوشنبه د سور د میاشتې 15مه چې د 2024 کال د مې د 15 منټې سره سمون خوري په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د اماراتي ځمکو د غصب مخنیوي ترسره شو. په تخار کې د وروستیو بارانونو له امله د لارې بندېدو په برخه کې 2 تنه مړه او 3 نور ټپیان شوي. ننګرهار کې د کرنې ریاست وایي چې سږ کال د شفتالو حاصلات به تر 11,000 میټریک ټنو زیات وي. د فاریاب کوهستان کې 4.3 میلیونه ډالرو په ارزښت د پولي میتال کان 10 کلن تړون لاسلیک شو. او ټرمپ وایي چې د هرمز تنګي کې د کښتیو خوندي تګ راتګ لپاره به همکاري پیل شي. بشپړ خبرونه ویان صدیق الله لیوال. د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د اماراتي ځمکو د غصب مخنیوي ترسره شو. د کندوز ولایت د کرنې او بولګولې او مالدارۍ رئیس مولوي نیاز محمد عابد د لارښوونې پر بنسټ د چاردرې ولسوالۍ د ګلباغ، نواباد او تیموریانو سیمه کې د اماراتي ځمکو د غصب مخه ونیول شوه. ځینې فرصت طلبو کسانو د ځمکې په ناقانونه توګه نیولې وې او د ودانیو د جوړولو نیت یې درلود، خو د کرنیزو خدماتو د مدیریت د کارکونکو او امنیتي ارګانونو په ګډ اقدام سره د دې بهیر مخه ونیول شو. همدارنګه جوړ شوی دیوالونه ونړول شول او سرغړونکو ته خبرداري ورکړل شو څو له ورته کړنو څخه ډډه وکړي. په تخار کې د وروستیو بارانونو له امله د لارې بندېدو په برخه کې 2 تنه مړه او 3 نور ټپیان شوي. د تخار ولایتي مسؤلین وایي چې دغه ولایت په ګلفګان ولسوالۍ کې د سختو بارانونو له امله د تخار بدخشان پر لوی لار د ډبرو ښویېدو او لارې بندېدو له امله 2 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 3 نور ټپیان شوي دي. ننګرهار کې د کرنې ریاست وایي چې سږ کال شفتالو حاصلات به تر 11,000 میټریک ټنو زیات وي. د ننګرهار د کرنې او بولګولو او مالدارۍ ریاست ویلي چې سږ کال به د دې ولایت د شفتالو حاصلات له 11,000 میټریک ټنو څخه زیات شي. دغه ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال د ننګرهار په 22 ولسوالیو کې پر شاوخوا 2021 ځمکه د شفتالو بڼونه جوړ شوي او اټکل کېږي له دغه بڼونو څخه به 11,320 میټریک ټن حاصلات ترلاسه شي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د دې ولایت شاوخوا 11,223 میټریک شفتالو حاصلات ترلاسه شوي وو. د فاریاب کوهستان کې 4.3 میلیونه ډالرو په ارزښت د پولي میتال کان 10 کلن تړون لاسلیک شو. د قانون او پټرولیم وزارت له خصوصي شرکت سره 4 میلیونه او 322 زره ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک کړي چې لمخې به د فاریاب ولایت د کوهستان ولسوالۍ په ساکو سیمه کې د پولي میتال کان استخراج شي. د یاد وزارت وزیر ملا هدایت الله بدری ویلي دا تړون د 10 کلونو لپاره له قراردادي شرکت سره شوی دی. د هغه په وینا د تړون لمخې به حکومت ته د 14 خالص سرو زرو په ډول حق الامتیاز ورکول کیږي. چارواکي وايي د پروژې پلي کېدل به د سیمې اقتصادي وده چټکه کړي او د کارموندنې فرصتونه به رامنځته کړي. او وروستی خبردار ټرمپ وایي چې د هرمز تنګي کې د کښتیو د خوندي تګ راتګ لپاره به همکاري پیل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د هرمز تنګي کې د کښتیو د خوندي تګ راتګ لپاره همکاري پیل شي. ټرمپ زیاته کړې په دې اړه له ایران سره د استازو خبرې مثبت وي او د اقدام د ټولو په ګټه تمامېدای شي. ټرمپ ویلي د هرمز تنګي د آزاد تګ راتګ لپاره د یو بشر دوستانه اقدام دی او ټینګار کړی چې هر هغه څوک چې په دې برخه کې خنډ جوړوي دې چلن سره به مخ شي. د دې سات خبرونه بیا خیر چاري.